سلامونه، وخت مو په خیر. ولسمشر غني وایي د NTA معاشونو پروسه د تر حمل میاشتې ادامه وکړي. هغه ویلي چې د رهبرۍ راتلونکې غونډه کې به د NTA واضح میکانیزم په اړه فیصله کیږي. افغانستان په 2020 کال کې د هوایي دهلیزونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته 2414 ټنه صادرات کړي دي. مرکزي بانک وایي چې دغه صادرات 1.4 میلیونه ډالر ارزښت لري. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ویلي چې افغان دولت په ټاکنو کې د طالبانو له حضور سره هیڅ راز مخالفت نه لري. هغه زیاته کړې چې دوی د افغانستان د وګړو په توګه د طالبانو حقوق درک کوي. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي چې تر 2024 کاله پورې د افغان ښځینه پولیسو شمیر 10,000 ته لوړ و. هغه زیاتوي چې اوس مهال 4,000 تنه ښځینه د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوي. او د امریکا دوو پخوانیو دفاع وزیرانو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدا غوښتنه کړې ده. رابرټ ګیټس او مارک اسپر له جو بایډن غوښتي چې د مې تر لومړۍ باید دغه ځواکونه له افغانستانه ونه ایستل شي.